ګرانو ملګرو، تېره ویډیو کې موږ او تاسو د فعل پر لرې کولو خبرې کولې. دلته د فعل د توکیو پر یو ځای کېدو خبرې کوو. له کول او کېدل فعل سره چې ځینې نومونه راشي که بېواک وي او معنی زیان نه پېښوي، بیا پکار ده چې په استمراري اوسمهال کې د کول یا کېدل فعل کاپ چې ده وغورځول شي. مثال دی ورک کول، د هغه په ځای یو کاپ راوړل پکار دي، ورک کول لیکل غوره دي. مثال دی شین چای د زړه زنګ ورک کوي، دغه یو کاپ غورځول پکار دي او واو له دې کاپ سره اضافه کول پکار دي. شین چای د زړه زنګ ورکوي. او د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترانسپورټي تفاهم لاسلیک کیږي. په دې ځای کې هم د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترانسپورټي تفاهم لاسلیک کیږي، یعنی دغه کاپ غورځول کیږي او یې له دې اصلي کاپ سره یو ځای کیږي. په نورو برخو کې موږ همدې قاعدې نه استفاده کولی سو، لکه ټولنیزو شبکو ته د تنکیو ځوانانو لاسرسی محدود کیږي. په دې جمله کې هم محدود کیږي پر ځای محدودیږي راوړلی سو. یا له افغانستانه پاکستان ته د سبو او میوې پر وارداتو نوې مالیه څوک به اغیزمن کیږي. د اغیزمن کیږي پر ځای اغیزمنیږي غوره دی او سابو پر ځای سبو لیکل پکار دي. سابه اصلي حالت دی، خو چې اوښت پیر شه بیا الف غورځي سبو کیږي. لکه پښتانه پښتنو. ښه وخت.